سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. زه مسیح الله ارزومند نن د یو ډېرې په زړه پورې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. د نننۍ موضوع یا د نننۍ یو مشکل دی تر ډېره حده پورې. هغه دا مشکل دی چې ځینې وخت موږ چې کله خپل کمپیوټر ته یا موډیم یا هم وای فای وصل کړو نو ډېر زیات مصرف کېږي. یعنې ما په خپله دا تجربه لرله، کله به چې ما موډیم یا وای فای کمپیوټر ته وصل کړه چې څنګه به لاړم ګوګل کروم ته یا بدون چې زه ګوګل کروم ته داخل شم نو هلته به سمدلاسه په اتوماتیک ډول باندې د انټرنیټ مصرف ډېر په سرعت سره شروع شوله. یعنې داسې وبوله چې دغه ډېر لوړ سرعت به و او دا په هغو صورت کې کېدله چې کمپیوټر به په اتوماتیک ډول څنګه کله اپډیټ به کله خپل کوم څه ضرورتونه به وو د انټرنیټ نه په اتوماتیک ډول سره پوره کول. اگر چې دا په هغو صورت کې دا باید غیر فعال نشي، دغه غیر فعال نشي دا کوم اپشن باندې چې موږ اوس غواړو خو که چېرته د انټرنیټ کمښت وي یا بستې هجومي وي نو په صورت کې موږ باید دا اپشن غیر فعال کړو. دا داسې اپشن دی چې کله کمپیوټر ته دغه موډیم یا هم وای فای وصل شي په اتوماتیک ډول سره کمپیوټر اپډیټ شروع کوي او خپل ضرورتونه پوره کوي. مخکې مې درته وویل نو څو غواړو چې د دو غیر فعالولو طریقه تاسو ته در وښایم او بېرته یې د فعالولو طریقه هم همدارنګه. نو موږ دا کولی شو په مختلفو طریقو سره دلته لاړ شو یا دغه سیټینګ پیدا کړو. خو دوې طریقې اسانه طریقې زه درته وښایم. کولی شي چې د کمپیوټر باندې په منیج باندې کلیک وکړئ، منتظر پاتې کړئ تر څو پورې راشي. سروایسز اینډ اپلیکیشن باندې کلیک کړو او سروایسز باندې بیا ډبل کلیک کړو. وګورئ ډبل کلیک دلته موږ اپډیټ پیدا کیو. کولی شي چې په سکرول باندې هم پیدا کړئ، کولی شي چې د یو په بټن په کېکاږلو سره هم پیدا کړئ. وګورئ دغه اپډیټ دی، د اپډیټ مربوط آپشن دی دلته. وګورئ وصل شوی حالت یې دی. وصل شوی حالت دی د ورته مشتری اتوماتیک او دا د سټیټس چې دی دا رننګ په حالت کې دی. یعنې څنګه دی اوس د کار کرد په حالت کې دی او دا دونه اوس استفاده کوي او اتوماتیک ډول دی. یعنې څنګه په اتوماتیک ډول دی چې کله انټرنیټ کمپیوټر ته وصل شي په اتوماتیک ډول باندې دا څنګه کو اپډیټ کو. نو که غواړو چې غیر فعال کړو رایټ کلیک یا هم ډبل کلیک باندې هم کولی شو. وګورئ دلته موږ ته مختلف اپشنونه دي. موږ غواړو چې غیر فعال کړو، ډیسیبل یې کړو. کله چې ډیسیبل کړو اپلای او د اپلای نه وروسته سټاپ. وګورئ سټاپ شولو. دلته که ډسکرپشن ته وګورئ دلته د سټاپ هېڅ کومه منیو نشته، خو په دې حالت کې به دلته د سټاپ منیو هم به بېرته د رن کولو منیو به هم به نو بېرته اوکې بېرته غواړم چې بېرته یې فعاله کړم خو په دومره طریقې سره دی ورننوتلو. موږ کولی شو چې د کوم هغه سیستم اپشن چې دی د رن د طریقه هم در خلاص کړو. که ورلیکو سروایسز ډاټ ام اس سی اوکې سیده موږ مغو سیټینګ ته ځو. وګورئ یو باندې کلیک کړو تر څو پورې موږ په مستقیم ډول باندې اپډیټ ته ورسو. اپډیټ وګورئ ډبل کلیک بیرته رسو د ډیسیبل حالت نه یې څخلی کیو اتوماتیک حالت ته یې کیو. خو اپلای د اپلای نه وروسته دلته یو بټن رسي سټارټ او دلته هم رسي سټارټ. نو که غواړو چې بیرته خپل عادي حالت ته راولو اوکې یا هم سټارټ بټن باندې دلته کلیک کړو یا هم دغو ځایونه کلیک کړو. ریسټور باندې هم کلیک کولی شو. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. الله په امان.